بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو بیا هم ښه راغلاست. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوښ وای. په تېر میډیول 1 کې موږ درې موضوعاتو په هکله زده کړه وکړه چې لومړی موضوع وه SQL سرور بیسیک آرکیټیکچر او دوهمه موضوع چې هلته موږ د هغې په هکله زده کړه وکړه هغه وه د SQL سرور ایډیشنز اینډ ورژنز په هکله او دریمه موضوع چې هلته زموږ وڅېړله هغه عملاً په SQL سرور کې کار کول یعنی get started with SQL سرور منیجمنت سټوډیو. زما د ننني لیکچر موضوع چې ده هغه میډیول 2 ده او میډیول 2 دلته نوم یې چې کوم ده یا کوم موضوع یې چې ده هغه introducing to TSQL query. په دغه میډیول کې لومړی درس چې کوم ده زموږ introducing TSQL او دوهم درس چې ده دلته زموږ understanding sets یعنې د سیټ په هکله زده کړه ده یا هغوی باندې پوهېدل دي او دریم چې ده د پریډیکیټ لاجیک په هکله زده کړه یعنی understanding predicate logic. څلورمه موضوع چې ده understanding the logical order of operations in select statement. دوستانو دغه زموږ د میډیول 2 په هکله معلومات تر بل موضوع پورې مو په لوی چیښتن سپارم. الله مو مل شه.